حضور پاک نه د مکې خلکو یو ځل مطالبه وکړه، وی مونږ له یو معجزه داسې راکړه چې هغه زمونږ د خوښې وي. وی هغه څنګه؟ وی هغه داسې چې مونږ او ته ناست شو او د اسمان نه یو کاغذ زمونږ په نوم راشي، د خط مونږ ورته ګورو چې د اسمان نه را روان دی او هغه د مونږ په نومونی، مثلا د ابوجهل په نوم، او خدای ورته خط راولیږي، مونږ ګورو چې خط د هغه ځای نه را روان شو مونږ له راورسېد او په هغې کې یې لیکلي چې دا د ما پیغمبر د ایمان پرې راوړی. نو حضور پاک یو ځل لکې داسې راغلی، یاره که دا معجزه ښکاره شي خو دا قوم به مسلمانان شي. الله وایي دا خو د بېعزتۍ خبرې دوی کوي. د دې نه مخکې د موسی علیه السلام قوم څومره خطرناک سوالونه کړي. موسی علیه السلام ځان سره قوم بوته کوهي تور ته، تورات یې راوړه، دا خدای راکوي نه من. هغه قوم چې د هغې مخکې فرعون خدای تباه کړ، هغه قوم چې د هغې په مخکې د فرعون لوی لښکر خدای په دریاب نوست نابود کړ، هغه قوم چې په دریای نیل باندې خدای پور ایسته او خدای ورته په دریاب کې لارې جوړې کړې، او هغه قوم چې په سترګو به ورته من او سلوا راتلل، ترنجبین او مړزان او سیسې به ورته راتلل، هغه قوم چې په وادي تیه په لوی میدان کې به یې په سر د وریځې سوری سره د دې نه هغې بعضې کسانو ووایي نه مونږ بوځه چې مونږه خدای راته ووایي چې او دله ما کتاب ورکړی دی. ښځه ډېره ښه ده، دا به مو کوم فرمایشي معجزه مونږ غواړو داسې. نو موسی علیه السلام کوهي تور ته دوی بوتلل، وی الله دوی سره څو خبرې وکړه، ورته ووایه چې دا زما پیغمبر دی او دا ما کتاب ورکړی دی. نو دی بیا څه مست شو، وی نه مونږ ته خدای ځان وښیرن الله جهرتن چې مونږ ووینو. فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، نو یو مضبوط ګړس پرې راغی، یو تندر، دوی کتل یو بل ته وساګانې ته ووتې. الله په دې پوهېږي، الله وایي چې ښه که ته وله معجزه دا راوباسې نو زه یو نفق په ځمکه کې سورنګ وکنه او سلمن فی السماء اسمان ته په وړی خجوفه، نو که معجزه راوړې زه نه خوایم دا معجزه. دا خو دوی بیا ادبیات دی، بیا به وایي چې ښه مونږ ته خدای ځان وښیي چې دا خط رالیږي نو خدای دې مونږ ته زمونږ مخکې ولیکي، که دی ویلی وی ښه مونږ ته خدای ځان وښیي، دا بیا به څه کوو، دا خبره په ځای ودرېږي نه ودرېږي. نو ما خبره دې پورې کوله چې معجزه دا د الله په خوښه او د الله په اختیار ده، چې خدای غواړي نو اوسي، چې خدای ونه غواړي نه کېږي. یو وخت به داسې و چې په رسول الله مبارک به لوږې نارې تېرېدلې، په صحابو به لوږې او نارې تېرېدلې او په خېټه به یې کاڼي تړلي و، کاڼي. لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم روت د غرمې په ټیم کې، نو حضرت ابوبکر صدیق وله مخې له ورغی، نو حضور پاک ورته فرمایي ابوبکر دا خو ده بار وتو ټیم نه دی، غرمه کې خلک خوب کوي وده کېږي، دې وخت کې څه کوې؟ د الله رسول وایي راووتم، خوب نه راته، نو مې که زه رسول الله مبارک ووینم او د مخ مبارک ته وله لږ وګورم. لږ ساعت پس حضرت عمر مخې له ورغی، عمره دې وخت کې څنګه راووتې؟ بس عمر خو جذباتي و، وی صاحب لوږې را په مخه کړم خوب نه راته. حضور پاک وفرمایل زه موږیم، ما ته هم لوږه لګېدلې ده. وی ځای چې ځو، یو صحابي دی حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنه، ترمذي شریف کې نه حدیث دی، د هغه باغ ته لاړل. نو پخوا به په دې باغونو کې دوی سره دننه ښځه موسېدله، بچي به موسېدل، باغ کې به باغ نه به دیوال ته وکړې او دننه و پکې کوټه وه، نو ده سره ښځه اوسېدله. نو چې دې ورغې نبي علیه السلام حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، نو د ښځې نه یې وله تپوس وکړې ای صاحبو کې ملګری دې څه شو؟ هغې ورته ویې تلې دې اوبه راوړې، ځکه د مدینې عامې اوبه مالګیجنې وې، نو بعضې کویانو چې د هغې اوبه خوږې وې، نو یې اوبه راوړې خوږې اوبه. دغه دی چې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه راغې او مشک یې غاړې ته اچولی، نو نبي علیه السلام ته م ورته رغاړه وته، حضرت ابوبکر ته م ورته رغاړه وت، حضرت عمر ته م ورته رغاړه وت، مشک یې کېښود او بیا په یو سوري باندې یو صادر یا بستر خور کو او درې واړه یې پې کېنول. ګوره د سور وزو نار او اوږې دي، معجزه نه ښکاره کېږي. ابوالهیثم رضی الله عنه لاړه، د کجورې نه یو غونچک یې را پرېښ کړ او نبي علیه السلام ته یې مخکې کېښود.
حضور پاک ورته وفرمایل ابوالهیثم تا به پکې موږ له پخې کجورې راغونډې کړې وې نو غونچک ته ولې راوشوکه وی د الله رسول زما دا ارمان دی چې تاسو ځان له خپله پکې خوښې کې که پخې خورئ که کچه خورئ او بوسر ورته وي نیم پخته چې کوم یم خوښي او بیا چاړه راواغېسته او څاروي یې ولالالو نو حضور پاک ولا آواز ورکړو وی لکه ګورې ته خو موږ له څاروی لالې ګډه یا چیلې خو ګورې ذاتو در د پی والالاله نه کې چې تاسو له پی کوئ هغه وی ښه نو چیلې یا ګډې ولالال که نو هغه یې پوخ که نو نبی علیه السلام حضرت ابوبکر حضرت عمر هغه غوښه وخوړله او لږ خوب یې وکړ او د هغه مشک نه اوبه وڅښلې په کنډول باندې نو څه وایي ګوره د څو ورځو اوږې او نال او صحابه د څو ورځې اوږې او نار چې په خېټو یې کاڼي تړلې حضور پاک وفرمایل وی هذا من النعیم دا هغه نعمت دی الذي تسألون عنه یوم القیامه وی د دې نعمت به د قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي یخې اوبه دي ماء بارد او یخ او خوږ سوری دی او خوراک در باندې خدای خوړ یعنی قسم دی چې حضور پاک له خدای داسې خوی ورکړی چې د الله د نعمت به ډېر زیات قدر کاو دا به نه وي چې دا خو ما 3 ورځې پس ومونته دا مې میاشت پس دا خوراک ومون دا خو ما خېټې پورې کاڼې تللي دي دا خو داسې وږي ومونږ چې مونږ له د غرمې خوب نه راته د نعمت قدر به کوې نو پوه شو چې د دې سړي غلام نشته یو یې ښځه او یو دی دی نو نبي علیه السلام ته ورته ووایي وایي لکه داسې معلومیږي لکه چې نوکر خادم دې نشته وي او وایي چې ما له کله غلامان راشي چې یو دله درکم نو نبي علیه السلام له چا یو 2 غلامان راولېږل نو دی خبر شو نو ورغی وایي د الله رسول تاسو ویلي یو دا 2 غلامان دي اختر یو پکې خوښ که ایهما شئت چې کم دې خوښ یې ځان له خوښ که هغه وی د الله رسول ته راله خوښ که نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل ښه دا بوزه دا مې په منځه لیدلی دی دا منځګزار دی دا پکې بوزه نو خو ګورې واستوصي به معروفا نیکي ورسره کوه خیر ورته ورسوه ګوانې مطلب دا چې ورسره ښه سلوک کوه خوراک ورکوه اوبه ورکوه کار پې کم کوه غصه ورته مه کوه وهې مه نو لال ښځې لی غلام بوته وی ښځې وی نبي علیه السلام خو دا غلام راکه وی راته یې وایي چې ګورې ښه سلوک ورسره کوه ښځه یې څومره عجیبه ښه ښځه ده وی ای سړیه وی د پیغمبر علیه السلام د خبرې مقصد ته موږ نشو رسېدی هله به ورته رسو چې ازاد یې کړو ځکه هغوی ښه سلوک وکړه نو ښه سلوک دا دی چې ازاد یې کړو صرف یې خپل خدمتونه کوم وی ځه هو حر لوجه الله وی د خدای په نوم آزاد دی دمره آزاد یې صحابو به داسې د پیغمبر مبارک په خبر عمل کوم حالانکه د حضور پاک مقصد دا نو چې ازاد یې کا د هغه مقصد دا چې ښه سلوک کوه هغې بس ښه سلوک دا دی چې ازاد به یې کو نو چې حضور پاک ته خبره ورسېدله نو نبي علیه السلام څه وایي وي هر چا له خدای پاک یو مشیر ورکړي ښه مشورې والا او خرابې مشورې والا دا دې ګوره دې سړي له خدای داسې ښځه ورکړې ده چې ښه مشورې والا ده حالانکه په دې غلام کې خو ډېره فایده ښه دې ته وه هغې له به یې خشاک راوړو هغې سره به یې خشاک نیماو هغې له به یې خدمت کاو لیکن وایي نه د پیغمبر مبارک وینا ده چې ښه سلوک کوه راشه آزاد به کړو مونږ کوو خپل خدمتونه نو چې چا له خدای ښه مشورې والا ورکړه نو دا کامیاب شو او چې چا له خدای خراب مشورې والا ورکړه دا بېکاره خبره مې دې پورې کوله چې دا د په نبي علیه السلام لوږې تېرېږي او نهرې پې تېرېږي لیکن خېټې پورې کاڼې تلي بل دې څه چل کېږي بل دې څه کېږي بل دې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دی خوراک نشته چا سره شته او چا سره نشته بلکل وږي دي صحابه حضور پاک وفرمیل که چا سره څه وي راوړی نو چا یو کجوره راوړه چا یو لپه ستوان راوړل چا 2 لپې راوړل هغه میدان کې واچول نبی علیه السلام مبارک هغه وړکول ټول یې یو ځای کړل وی راشئ وړی هر یو ته لوښې ډک یې وړه هر یو ته لوښې ډک یې وړه دا معجزه شوه د نبی علیه السلام نو ګوره دا الله پیغمبر تړه کې واچوي چې داسې کېږي کله ورته کې نه اچوي چې داسې نه کېږي نو معجزه دا د پیغمبر په اختیار کې نه دا چې الله کله غواړي نو دا ښکاره شي او که الله نه غواړي نه ښکاره کېږي
او معجزه څه شی دی؟ دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل الله چې د پیغمبر دین ښکاره کوي او غالب کوي نو یو دلیل یې کټ دا معجزه ده. په ترمذي شریف کې حدیث دی، یو باندې راغی حضور پاک مبارک ته کېناست، نو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت ورکوي لکه مسلمان شه. هغه ورته وایي ستا د پیغمبرۍ څه دلیل دی؟ نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی که د اونې د غونچک ته اشاره وکم او دا د ځمکې ته راښکته شو، ځمکې له راورسي او بیا ورته اشاره وکم او خپل ځای له واپس ورسي، وبه منې؟ هغه وی بالکل یې منه. دا اوس معجزه شو. دا اوس الله لکې واچوي حضور پاک ته. د انسان دله او د خدای په منځ کې ډېر مضبوط تړون دی. ته به نه خبره او ستا له ته به خبره راغورځولي. نو که عام نیک سړي ته زړه ته داسې یو خبره راشي نو کشف ورته وایي، الهام ورته وایي. او چې پیغمبر ته راشي د هغه د وحی په ذریعه راځي، هغې ته منکشف وایو، پیغمبر ته هم کشف او الهام کېږي. خو زمونږ کشف الهام څه یقیني شی نه دی او د پیغمبر کشف الهام وحی وي، هغه مضبوط او یقیني خبره. نو وی که داسې وکړم وبه منې؟ هغه وی او بالکل. نو حضور پاک د ولې غونچک ته اشارت وکړو نو غونچک ځمکې له راورسېد. نو بیا یې ورته اشارت وکړو نو واپس خپل ځای له ورسېد. بس بانډیسي چې دا معجزه وکړه واقعي، نو بانډیسي کلمه شهادت وی او خدای پاک مسلمان و. لیکن ډېر خلکو د حضور پاک معجزې لیدي دي منلې نه دي، خو چې غوښتي دي او منلې نه دي نو خدای تباه کړي دي. لکه د هغې ځای د یو دوه درې مثاله درکوم. ابو جهل نبی علیہ السلام ته یو معجزه راته وښایه. څه معجزه؟ وایي دا سپومۍ راله په میند وکړه. نو څونه غټه خبره ده. او دې وخت کې نبی علیہ السلام په جبل ابي قبیس د پاسه ولاړ و، شپه ده او دا ټول کافران مشرکان ترې راته دي. مطلب دا چې دا خو ډېره ګرانه معجزه ده، نو دا به دې ونه کړي چې نو موږ به ورپسې لاسونه وټپو. فسادیان خلک دقه وي. د فسادي سړي مقصد د بل توهین وي او د بل سپکول وي. نو پیغمبر علیه السلام یې حکم داسې وي او نو نبی علیه السلام سپومۍ ته اشاره وکړه. نو سپومۍ په میند دوه ځایه شوه، نیمه د غر نه یو خوا شوه او نیمه د غره د پاسه وه. بیا اوس اقتربت الساعة وانشق القمر، قرآن شریف کې الله فرمایي وی دا د قیامت نښې، دا د قیامت نښه. چې وی کتل وی دا دې خو په موږ نظربندي وکړه. جادو دی وکړه، جادو نظربندي. وی ښه نظربندي خو په تاسو کوم که نه وي. او وی زه ستاسو کومې قافلې چې شام یمن خو یو خوا بل خوا تللي دي هغوی راشي هغې نه تپوس وکړئ. دا صرف نظربندي وه او په حقیقت کې نه ده شلېدلې، نو خو تاسو باندې مې نظربندي وکړه. او که په حقیقت کې شلېدلي د نورو خلکو نه تپوس وکړئ. نو چې قافلې به راتلې چې څوک میاشت پس، څوک 20 ورځې پس، څوک 15 ورځې پس، نو دوی به ورته ویل لکه په پلان کې شپه قافله خو اکثر د شپې سفر کې وي ښی په پلان کې شپه خو هم څه ناشنا شي نور دی. یاره وایي نور ناشنا نه، خو دا سپومۍ په میند دوه شوې وه. وایي ځکه نظربندي خو مې په تاسو وکړل. یو جادوګر به نظربندي په هغې خلکو کوي چې میله کې ته کم خلک ګیر چاپېروي، نو په لرو په کورونو کې په خلکو نه شي کول. یاره وایي ستا داسې جادو دی چې دا په ټوله دنیا چلېږي. ابو جهل د حضور پاک څومره لوی دشمن و، دومره لوی دشمن چې هغه د پیغمبر او د هغه مقصد سو مشري ختمې ده. که د مکې خلکو په نبی علیه السلام ایمان راوړی وي او پیغمبر علیه السلام یې خپل مشر ګڼلی وي، خو د هغه مشري ښه کړه. نو د دې خپلې مشرۍ د تلو د وجې نه پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول. یو ځل حضور پاک په بیت الله مبارک ته ورغی او دې ابوجهل وله لرګي را خلاص کړل او داسې پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکړه، غزارونه یې ورکړل چې وینې ترې روانې شوې. ډېر خفه او پریشانه حضور پاک کورته نه. نو دا حمزه رضی الله عنه یې ترو د هغه یو وینځې د حالت ولیده. نو راغی نو د حضرت حمزه صاحب ښځې ته یې وویل یاره وی نن خو محمد سره ډېر لوی ظلم وشو صلی الله علیه. ابو جهل اوره ډېر وواو او وینې ترې روانې شوې، هغه ورته غږ هم نه کړ. پیغمبر علیه السلام ته دې وخت کې د الله د طرف نه اډر و چې څوک تا سره او صحابو سره دې هر څه کوي نو جواب به هم نه ورکوي، بدل به هم نه هلي، هېڅ به نه کوي. ډېر تکلیف یې ونه ورکړ. نو چې حمزه ښکار له تللی و، حمزه رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نو چې راغی نو د پیغمبر علیه السلام چاچي وه د ښځه، هغې ورته وی حمزه وی نن خو ستا هغه یتیم رواره چې دی
د هغه مړ ورور زوی دی د عبدالله زوی محمد سره ډېر لوی ظلم شوی دی. ښځه ورته وایي وی هغه څنګه؟ یاره وی دومره ظلم ورسره شوی دی چې دوستان خو څه کوي دشمن به هم پرې دردېږي، دشمن به هم پرې دردېدلي. ښځې وایه څه چل شوی دی؟ وی ابوجهل نن ډېر غزارونه ورکړي دومره چې وینې ته وبهېده. وی ښه بس هغه د ښکار هغه لیندې لاس کې واغېسته اړو کېنه ناسته والله که اوبوس کم ډوډۍ وخورم تر څو چې مې د یتیم ورواره بدل نه اخیستی. نیغ لاړ ابوجهل ملګرو سره هم هغه د بیت الله خوا کې ناست دی او هغه د لینده لرګي یو چت کو ابوجهل دی سر لره وبراو او داسې ونوه او داسې چې سر یې وله مات که ووینې په ابوجهل لا ماته شوي. او ورته وی تا څه خیال دی چې زما یتیم وراره دی د ده څوک شته نه؟ د دې دونه بېوسه شو بېکسه شو چې ته به یې وې د هغه خپل دین ستا خپل دین کار دې څه دی؟ او زه د دې وراره حمایتي ما ځکه لاس کې دې څه زورې راپاسه. داسې وشلقه ابوجهل چې وینې ترې روانې کړې چې کور ته راغې نو پیغمبر علیه السلام ته ویل وراره بدل مې دله واخېستو تا نه یې وینې بهیولې وې ما ترې له زیاتې وینې وبهیولې او سر مې وله مات کو ټول وجود یې د وینو شور پوړ دی. خوشحاله شوې زور پاک ورته سره هغه وخت سره خپلې وینې هم پاکولې. وی ته په دې نه خوشحالېږم؟ حیران شو وی په څه خوشحالېږي؟ وی په دې خوشحالېږم چې ما سره مسلمان شو کلمې شهادت ما که خوشحالی زما بدلې ماله زه خو الله را لېږلم دې له لیظهره علی الدین کله چې دا دین په نورو دینونو غالب کم. نو ما ته به څوک کنځل کوي، څوک به مې وهي، څوک به مې شړي، څوک به یو څه وي څوک به بل څه وایي. نو ته به زما د چا نه بدل اخلې؟ زما ژوند خو همدقه دی اوس زما ژوند کې اوس دمه نشته، آرام نشته، سکون نشته. زما ژوند ټول د دقه قصو سره او د والو د ویشتلو سره دی. څوک به مې په کاڼو ولي، څوک به مې کنځي. په دې نه خوشحالېږم په بدل، په دې خوشحالېږم چې زما دا کلمه ومنه الله یو ومنه. وی خرواره په دې خوشحالېږي وی ښایه راته کلمه حضرت حمزه کلمه شهادت وی خدای مسلمان که. ابوجهل خدای وساته، خدای هلاک که. او دومره سخت ظالم چې یو ځل یې دومره ظلم وکړه چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو هم د شپې پټ په نوکرانو کې څوک خبر نشي او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنه جور کړه لکه د خوم په شان دی. دنه یې وله خېټه جوړه کړه جور یې کړه او سر یې وله تنګ کړی و. مطلب یې دا و چې دې کې څوک ور پرېوځي چې ترې راونځي او د پاسه یې پرې نری څانګې کېښودې او د پاسه یې پرې خاوره واچوله چې چاته پته ونه لګي. د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړه لټ او ځان یې د قصده ناجوړه کو. نو د حضور پاک مبارک عادت خو به دا و چې څوک به بیمار و که کافر به مو نو تپوس ته بیته د قصده یې ځان ناجوړه کو چاته یې ورشئ محمد خبر کې صلی الله علیه ما ورته مه یادوې خو خبرې کې چې ناجوړه دی نو چې راځي نو په دې لاره کې دې کوي کې به وغورځېږي نو بس پکې به ختم شي. نبی علیه السلام چا خبر که چې ابوجهل بیمار دی نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خویي ورکړې. قرآن وی انک لعلی خلق عظیم تا له خدای لوی خوی درکړی دی عظیم خوی. چې پیغمبر علیه السلام راته و د کوی غاړې ته نږدې شو نو جبریل وله راغی وی مه ځه ولې وی دا خو تا ته خوره ښکاري خو لاندې چختي بندګي پکې پروت دی او داسې ناتعترین کوی دی د راوتو انتظام هم نه کېږي مه ځه. نو حضور پاک واپس شو نو چې واپس شو نو ابوجهل ته چا وی چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس نو بس دو خدای ړون کونکي بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کي ړون کړي. هغه دغه ته چا وی ملا جرګک ته ملا جرګک چې دی نو دی اوبه معلوموي. سلیمان علیه السلام به ځان سره ګرځاو چې ما ته اوبه معلوموي چې دلته دومره اوبه دي او دلته دومره اوبه دي ځمکې لاندې اوبه معلوموي قرآن شریف کې راځي. ملا جرګک تاسې د مثال دی ملا جرګک ته چا وی په ځمکه کې 10 فوټه او 20 فوټه لاندې اوبه یې نه او چې ښکاري درته لټې ښودي لټه پخوا به د خلکو دا کورکوړې نیولې نو لټ به یې ورته یې ښودې پخوا د په دې وطن کې دا کورکوړې ډېرې زیاتې وي او خصوصا د دې لونو په وخت کې به دا کورکوړې ډېرې راتلې نو موږ هم واړو دې خلکو به ورته لټونه یې ښودل نو هغه لټ به یې داسې جوړ کړه چې هغه به یې په شګو کې پټ کړه او صرف دانه به یې بره ښکارېده چې کورکوړه به راله او په هغه ځای به کېناسته نو لټ به پرې راتاو شو نو ګیره به شوه نو ورته کورکوړې ته وایي 10 فوټ او 20 فوټ به ځمکه کې لاندې اوبه اینې او چې ښکاري درته لټې ښودي نو د شګو نه 1 انچ لاندې نه او ورته څه وایي او ورته عجیبه خبره کوي وی دغه مې خدای پوره کړي دغه مې الله پوره کړي نو لنده کنه شم او پې نه شم نو چې ورشم تس رانه وباسي. نو ابوجهل ته چا وي بیا خو راغې تپوس ته دی
خو د دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس لون کوڼ شو اړو پوی نه شو ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو فرید اواز ورکوم چې راځه د ما تپوس ته راغلی راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوی نه شو نو مخه خپل کوی کې ور پرېوته عبدالرحمن بابا وی که نه وی کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي بل ته کنده کنی نو خدای به دې پکې وغورځوي نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځېد خو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو نو خلک راتل د استې نو رستې چا شو دغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی و یو لټ جوړ کړی هغې خو سر تنګ و او ویښې لاندې نه پلن او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو دې په پوړی درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا رایستې شوه خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته غاړه به نور هم ور پرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دوی وي مړ شوم پکې دننه چغې وی نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رستی نو ده ظالم په خپل آواز وکړه ای محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک ته چارې راشه هغه سړی کوی کې پروت دی ته چل ورسره وکړه یاره خو د دواړو جهانو مبارک سردار که زه وی که نه مې خبره که چل ورسره کوم نو ما به ورسره سم چل کړی یو څو سسکورې به مې دا غاړه والې وه چې ودرېږه چې په دا کوی کې دې خاښ کړم یا غون دا بشیرجان مې پې ورغورځاو چې ورېږه چې سم برابر شي نو نبی علیه السلام مبارک ورته ودرېده وی راودې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راوباسم چې ایمان به راوړې دا اوس ایمان راوړې نو دې لاس باندې دې راوباسو دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راوباسم او که ایمان نه راوړې نو تکړه شه وی راوړم واده ده نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړه ورچتې کړه او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې دا راویویسپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویویسته وی شاه اوس کلمه وایه که نه یاره وی ډېر غټ جادوګرې ډېر جادو چلیږي وی نه منه هغه ابو جهل چې د حضور پاک نه فرمایشي معجزې غوښتې وی لیدلې چې او دا معجزې خو د دې پیغمبر شته وی نه منلې بدر کې خدای داسې مردار که داسې رونیو چې هېڅوک بچي او ټول ته وتښتېدل بدر کې مردار شو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی حضور پاک وفرمایل چې یاره څوک به لاړ شي چې د ابوجهل حال ماله راوړي ځکه د عفرا زامنو وی چې موږ وجلی دی نو وی ما وی چې د الله رسوله زه ورځم نو وی ورلمه نو د کافرانو لاشونه پراته نو مې اړول راړول نو د ابوجهل لاش پکې راووته نو یې دې داسې و چې یخ شوی و لاس پویه کار نه کو خو بس قریب الموت و قریب المرګ نو یو وخت کې مال یو څپېغله را کړې وه نو مې چې ورېږه خپل بدل خو دې مخکې علم نو په دې سینه مې وله یو خپل مضبوط ټوپ مې وله په سینه و نو یې ما ته وایي چې د پلانکې زویه کنځلې وکړل څوک یې مې چې زه خو عبدالله ابن مسعود یم نو څه وایي هغه وخت کبر ډېر خطرناک شی دی وایي په سینه یې لاس کېښود وایي دومره غټه سینه به د بل چا لیدي وی ما ورته چې سینه دې پرېږده غټه ده او که وړه ده خو سر ده نه پرې کوم وی څه پې کې ما وی نبي علیه السلام لیوړم قبر ډېر خطرناک شی دی وی ښه چې پرې کې نو دا د ویښ کې پرې که دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت وي نو د سردار سر به ښکاري ګوره قبر وی مې چې دار باندې پوره کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی اوس خو زه له ملګري ټول مکې ته وتښتېدل او دقه سر د نه پرې کوم پرېږدم دی نه اوس دې څه خیال دی وی ما ته وایي په هغه خپلو خدایانو یې قسم وخوړه وی چې په کومه ورځ نبي علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو اوس مې هم هغسې بدي شي دا سپیرو په زړه چې مهر جباریت ولګي که نه یو حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کې دا حدیث هم دی چې یو انسان ګناه وکړي نو پړی یو داغ پیدا شي دا د ګناه د وجې نه نو که دې توبه وباسي او استغفار ووایي نو دا داغ دی خدای ختم او که دې توبه ونه باسي استغفار ونه وایي نو بیا ورپسې بله ګناه وکړي نو داغ لږ نور زیات شي نو که بیا توبه وباسي استغفار ووایي نو دا زړه والا خدای پاک او صفا کړي خو چې توبه ونه باسي او استغفار ونه وایي نو داغ پاتې شي نو چې بیا ګناه وکړي نو دا داغ پرې ورو زیاتېږي بیا ګناه وکړي ورو زیاتېږي نو د هغې تک تور شي تور ختم الله علی قلوبهم بس خدای والا تور کو خو خدای قصدن چا سره ظلم نه کوي خدای په چا زیاتې نه کوي الله پاک د اړه تور که دا داغ یې ولګو خو د چا د وجې نه داغ ولګو
د ده د ګناه د وجې نه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چې دې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د وجې په زړه داغونه پیدا کېږي او زیاتېږي نو چې لږ تک تور شي د ګناه د وجې نو بس بیا دې بس مهر جباریت دې ته وایي. لږ تور شو تک تور دا لته چې دا دین او د علم کومه لاره وه نو هغه لاره بنده شوه. نو د ابوجهل لږ تور وړو نو سر مې ترې پرې کړ او حضور پاک ته مې مخکې وغورځاو او ما وی هذا رأس عدو الله ابي جهل، دا الله رسوله دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی. نو د مارونو خبره مې تاسو ته دې خبرې پورې کوله د پیغمبر علیه السلام معجزه. نو معجزه دا د حضور پاک د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل او ډېرې زیاتې معجزې د نبی علیه السلام مبارک ښکاره شوي. دا د نورو پیغمبرانو وي خو یو څیز دی د نورو پیغمبرانو ډېرې معجزې وي خو چې هغه پیغمبر تللی دی معجزه مو سره تللی ده. او د حضور پاک یو څو معجزې داسې دي چې که هغه تلیم دی نو شته معجزې شته. لکه زه به یو مثال درکړم. د موسی علیه السلام په زمانه کې جادوګر ډېر زیات هغوی به جادو کاو. د رسو نه به ماران جوړول او د کونټۍ نه د لرګو نه به ماران جوړول. د سحر لوی رواج و پکې او خلک د سحر نه مجبور و. ساحرانو له به پیسې ورکولې دولت به یې وله ورکاو. نو خدای پاک د موسی علیه السلام په لاس کې داسې معجزه ښکاره کړه چې د زمانې ټول جادوګر یې توبهګار کړل. موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار ته ورسېد او ورته یې وی چې موږ دواړه زه او زما ورور هارون علیه السلام د خدای پیغمبران یو. نو هغې ونه منه نو موسی علیه السلام ورته کونټۍ وغورځوله. د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو. چې اجدها خامار ته جوړ شو نو فرعون منډې کړې. اوهو خدایه دا څه په جنجال وړي دا شیخ خو نه راوچته نه کړي. هله موسی شی نیسه کونټۍ مار راونیسه ګورې په موږ پسې راغی. زموږ بعضې تفسیرونه لیکلي دستونه و او څوک وایي اویا وشو څوک وایي اویا زره. دا ما وی چا شمېرلی دي د دستونه به چا شمېرل. لکه مطلب دا دی چې د یارې نه په سړي خامخا دستونه لګي. څوک 4.5 یادوي او څوک 600 چا کاپي او قلم راغشتې او شمېرلی دي. ګورې شمار نو د دې مقصد دی چې دا څوک وایي دستونه نو عموما اوس هم پښتو کې چې څوک ویېرېږي هلک وایي پرتوګ ولا وګوری وایي دا یو مقوله غوندې ده. او څوک وایي هلکه ده خو به ډېر دستونه کړی. نو موسی علیه السلام کونټۍ راوچته نو هغه وایي چې دا خو جادو دی ورېږه جادوګر دله راغونډ کړو. نو موسی علیه السلام هم هوښیار وی راغونډ. نو د اختر ورځ باندې یو ځای کې به په مصر کې میله لګېده او هغې له به د بانډو د یو ځای بل ځای خلک په ډېر لوی تعداد کې راتلل. موعدکم یوم الزینه د هغې دغه ورځ باندې شوه او فرعون په ټول ښار او علاقه کې اطرافو کې کسان ولېږل وی چې څومره جادوګر یې راشئ. نو جادوګر یې راغونډ کړل. مصر خو د جادو دی اوس هم مصر کې جادو شته او ټولو ته ورته وی ښه که موږ دا موسی دله پړ که بیا به سي وی زما به داسې نږدې یې ما ته چې زما د اسمبلۍ او د مجلس شورا ممبران به یې به ډېره ښه. هغوی رالل او دنیا راغلې ده او هغوی کونټۍ او رسۍ په میدان وغورځولې. هغې نه ماران جوړ شو لقېدل. پیدا حبالهم وعیسیهم څنګه دي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. په حقیقت کې چې ماران نو جوړ شوي خو نظربندي غوندې چل یې کړی نو هغه به لقېدل. نو خلکو یې وګوره او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی جادو یې غورځاو. قرآن وایي جادو یې پیش کړ تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام لکې میره پیدا شو چې خدای دا خو هر یو جادوګر راځي او کونټۍ غورځوي هر یو جادوګر رسۍ غورځوي د هغې نه خو بلا ماران جوړ شو. دا به څه کېږي الله ورته پام کوه ګورې ونه یېرېږي فکر مه کوه موږ د ملګري یو کونټۍ دې غورځوه چې موسی علیه السلام څنګه کونټۍ وغورځوله د هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو او داسې خامار ته جوړ شو چې هغې هغه څومره رسیو کو لرګو نه ماران جوړ کړي و الواقع یې تېر کړل. خېټه یې غټه نه شوه. بس جادوګرو خو پوه شو وره ملا پیژنې ناتخوان پیژنې جادوګر پیژنې بس هغې خو پوه چې دا خو جادو نه دی. بس د هغې پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی. ټولو په یو ژبه وی چې زموږ د موسی او د هارون په رب ایمان ټول توبهګار شو. دا معجزه وه د موسی علیه السلام او صیب لاس به یې دغه کې ومنډه د ترخ کې او چې راوبیسه د لاس نه به یې لکه د سپومۍ رڼا تله. لیکن چې موسی علیه السلام لار معجزې هغه سره لوی معجزې وې ګورې
معجزه خو د پیغمبرۍ دلیل غټه معجزه. ډېر خلک په دې معجزو خدای مسلمانان کړ. موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر خو چې موسی علیه السلام د دنیا نه لاړ هغه معجزه هم لاړه. بس اکونټی وروسته وه خو د هغې نه چې امان نشي جوړېدی. حضرت عیسی علیه السلام زمانه کې د حکیمانو او ډاکټرانو لوی رواج و، ډېر لوی طب و. د زمانې لوی حکیمان به او لا علاج بیمارو علاج به کېده، لیکن د دوو بیمارو علاج چاله نه ول، یو د برګي برس او دویم چې کم سړی ړوند دی اوس هم د دې علاج نشته. حضرت عیسی علیه السلام له خدای داسې معجزه ورکړه چې کم سړي باندې به د برس او د برګي مرض او لاس به یې پراخ که خدای به جوړو، او چې کم سړی به ړوند و بلکې پیدایشي ړوند دا لږ خطرناک ړوند دي چې په سترګو به یې لاس راکړه نو خدای به جوړ کړه. او دا خو دا وړې خبرې دي چې برس والا او ړوند جوړېدل دي. په قبر به ته او چې مړي ته به یې اواز وکړې قوم باذن الله نو مړی به هم جمدې شو د لحد نه به راووت نیغ به ودرېد. دا غټې معجزې وې. خو چې موسی علیه السلام لاړ نو معجزې هم ورسره لاړې ختم. دا د هغه پورې وې، د هغه نه پس دا معجزې نشته. صالح علیه السلام د هغه دا معجزه وه چې خدای ورله اوښه ورکړې وه. دې ته مطالبه کړې وه قوم. کافر بچو داسې مطالبه کوله چې د آخرت پیدا پکې نه وه، دنیا وه چې موږ له داسې یو اوښه راوباسه چې موږ له پی راکوي. ډېره ښه ده. نو اوښه راووته، نو اوښې به دومره پی کول چې ټول به پرې مړېدل، کېناستېدل به له شله به. نو چې داسې اوښی چې پی ډېر کوي نو خوراک به هم ډېر خوري که نه. په ارامۍ غوا خو پی ډېر کوي خو خوراک ته هم ټینګېدل ګران دي، د هغې خوله نه ودرېږي د خوراک نه. یا د چیلې او د غوا په نسبت میخه پی ډېر کوي نو خوراک هم ډېر خوري که نو هغې به خوراک هم کو او اوبه به هم څښلې. نو یو ورځ یې وله مقرر کړه چې په دې ورځ به تاسو د چینې نه اوبه نه څښئ دا بس، او دې پلانکې علاقې ته به تاسو سرن له څاروي نه بوځئ چې دا پکې څرېږي. نو په هغې بده ولګېده چې دا ولې، نو هغه اوښه یې زخمي کړه نو خدای پې عذاب راوست. دا معجزه د صالح علیه السلام صالح علیه السلام لاړ معجزه به ختم. عیسی علیه السلام نه دوی مطالبه وکړه یو درستخان د خوراک پکار دی. ما نه وې دا چاټیان خیټور هلکه سمه معجزه د آخرت وغواړی سپېره بچو. نو درستخان هل تستطیع ربک، دا ستا خدای دا طاقت لري چې یو درستخان په موږ نازل کړي او ډوډۍ پې پرتې او خوراکونه پې پرتې او موږ یې خورو. خبیث بچو سمه معجزه وغواړئ، د دین وغواړئ، د آخرت وغواړئ، د جنت ته پیدې وغواړئ. نو څوک د اوښې پی غواړي، څوک من او سلوا غواړي، او څوک دغه غواړي درستخان. ظالمانو سب شی غواړي. وی نه نه دا څنګه خدای دی چې دا کار نشي کولی، طاقت یې شته که نشته. الله ته یې سوال وکړو خدایه دا معجزه ښکاره کړه. نو څه چل به مخلوق خو هغه زمانه کې کم و که نه، دی به راغونډ شو نو یو سپینه وریځ به راښکته شوه، د هغه سپینې وریځې په میانځ کې به درستخان و. نو وریځ به ځمکې ته راورسېدله نو درستخان به دوی لیده نه، نو بیا به تې وریځ ختمه شو درستخان به په ځمکه پاتې. نو په درستخان به سو لوی کب به پې پروت و غټ روید کړی، لوګې به تې خته او ګیر چاپېره به تې د دنیا ترکارۍ او غوښې او میوې پرتې وې په پلیټونو. نو دوی به ورته کېناستل نو ښه ده بسه به یې وواله او به یې خوړه. نو چې ښه به ماړه شو اخوا به شو نو بیا به وریځ راله درستخان به پکې پټ شو نو بره به وخت. نو عیسی علیه السلام ورته وی چې ګور یو کار وکړې، هسې نه ذخیره اندوزي ونه کې، په جیبونو ګوتو کې پټه نه کې، دا کار ونه کې. نو هغې وی خو د خبیث بچي و، نو هغې وی چې دا چرته کېږي. نو چې څنګه بیا خوړه نو غلې غوندې به هغه زمانه کې خلک چې د پلاسټک دا ګوتې نه وي. اوس خو ښه دی چې پردي واده لري دا زره د پلاسټک ګوتې وړي، سړي دومره روجې نه خوري لکه ښځې چې خوري، او خوري نه کور ته یې وړي. داسې ده که نه؟ یو خو ښځو کې دا یو مصیبت دی، خفه کېږي دی نه، بلکې په سنتو د عمل وکړي چې پردي واده لري ټول د سیل مې واړه سلیمان بچي ځان سره بولي او لرې به وادي چته لرې، او د دې لور به چېرته په هغه دغه کې وادي په پېښور کې او په یو ځای بل دی به وادي په هغه باجا بابخیل او ثوابک. او وایي بچې ټیلیفون نن سبا خو موبایل شته بچې د کاکا د ماما د ترور د زوی د واده دی او ګوره ټول راځئ. نو هغه هم خپل بچي ټول راولي او دی هم ورپسې خپل بچي سکول نه هم ورته چوټي کړي او د سیل مې په واده ورشي. او چې په واده ورشي او لومبی غوی راشي نو پلاسټک ګوتې راوباسي، مخکې نه یې وله تیاره کړي پکې غوری ور واچوي. دا په شریعت کې ګناه ده. ګوره چې تاسو زه پوه کړم، زه خو ورته ګوره واقع بیانوم، خو دا واقع په رڼا کې درته د دین مسلې هم بیانوم چې تاسو پې پوه شئ په دې باندې چې واده له د یو کس وغواړي یو ورځه، چې د دوو درته وایي دوه ورځه، چې درته وایي ټول کور راشئ نو ټول ورځئ بیا. او که یو سپین ګیري ته وایي چې ته به واده له راځې نو هغه سره نوکر یا ډرایور تلی شي، که
که دې ورته یاد کړي نه نو تلی شي. ولې ځکه هغه کوربه ته پته وي چې دی یوازې نه راځي، دې ته دلالتن یې ځنه وایي. هغه ته پته وي چې دی بغیر موټر نه نه راځي، ډرایور به ورسره وي. هغه ته پته وي چې دی بغیر نوکر نه یا زوی نه نشي ګرځېدی، نو او سره پکې خیر دی تلی شي. او چې ډوډۍ له لاړ شي نو کور ته به نه وړی. دا دې ته اباحت وي، تملیک نه دی دا چې څومره خوړی شي وخوره، کور ته به نه وړی. البته که هغه درته وایي چې ځان سره یوسه یا دله په بند کي، نو بیا له خبره ده بیا وړی شي. نور چې ډوډۍ له دې وغواړي نو کور ته وړل منع دي په شریعت کې، دا ګناه ده. ګوره نو د دې مسلو نه ځان لږ خبر. حلال او د حرامو ډېر خیال ساتئ. په حرامو خدای ډېر خفه کېږي، او رسول الله مبارک فرمایي کومه غوښه چې د حرامو نه زرغون شي بس اور ورسره مناسب دی چې اور یې وخوري. نو حرامو نه ځان ساتئ. بعضې څیز معمولي غوندې شبهه پکې راشي او حرام بشي درته، او تاله به لوی تاوان د آخرت درکوي. زموږ خلک ته ځان نه، نو یو په دې ودونو کې دا خیال ساتئ. دا ډېر بې مصیبت دی. نابللې به واده له بلکل نه دی. په دې پېښور کې دا جنټلمینان نه دي، جنټلمین پېژنئ؟ دا کباړ کې چې د 10 روپو پتلون اغوستي، کباړ کې د 10 روپو پتلون د 20 او د 10 روپو خوټ یې چولي، او د 50 روپو هغه تورې چشمې یې چولي، او کونټه یې لاس کې اغوښتي. دا نه لوی سیکرټري جنرل جوړ کړي. نور غریب له اردو نه ورځي، خو شکل جوړ کړي، بوټان پالش کړي، او د اتوار پر ورځ په شادي حال مفتو کې وردن نشي. هلته خو شادي حال کې ډوډۍ وي که په شادي حال ورشي. داسې شکل یې جوړ کړي چې هغې ورته دی نه سلوټ کوي، جي سلام علیکم. زوی وایي د پلار به مې میل وي، او پلار وایي د زوی به مې میل وي. او هغه داسې شکل جوړ کړي، خو پوره پولټیکل ایجنټ ښکاري، هغه سیکرټري جنرل ښکاري. هغه ته څوک ویلی شي چې تا کارډ وښایه، ښه مزېدار لاړ شي، ډوډۍ وخوري، او وښکو باندې جبه ومږي وروځي، په خېټه لاس راکاږي، بیا په بل شادي حال ورشي، بیا په بل ورشي. دا ډېره لویه ګناه ده او جرم. اکثر په دې ودونو کې موږ ته خلک وایي یاره جي مونږ خو د 400 کسو ډوډۍ بندوبست کړو، خو 600 پرې راغلل. مونږ خو د 400 کړو، 800 پرې راغلل. نو د 800 د اسمان نه شیطانان خو نه راکوزېږي چې هغې یې خوري. دا بې دعوته خوري، بې دعوته پردی ډوډۍ راتلل، دا په شریعت کې ګناه ده، دا ناروا دی او حرام دی. دې له بلکل نه ورځئ. چې دعوت دله څوک درکړي نو ورځئ به. نو هغه عیسی علیه السلام ورته وایي چې خورئ دا شی، خو ګورې ذخیره اندوزي به نه کوئ. نو دی به غلې غوندې د جیب نه سامان راوویسته، ټوکله مفله، او د هغې نه به یې شیدونه راواخېستل، به یې پکې وتړل او تختول به یې کور ته. نو خدای ورسره څه چل وکړه؟ الله ورسره دا چل وکړه چې بیزوګان او خنزیران ته خدای جوړ کړل. کولی شي که نه شي کولی؟ اوس هم زموږ د دې خلکو نه جوړ کړي دي، خو ظاهري نه باطني. باطني ګورې دا ټول ګن دی، ګن تو کې د خدای نه لرې دی، او د الله د رسول نه لرې دی. زما دا خبرې چې اورې، نو خدای دې پرې د عمل توفیق درکړي. کوشش کوئ وروڼو چې عمل پرې وکړئ. عمل ډېر ضروري شی دی. یوازې په دې کار نه کېږي چې په یو غوږ یې واورئ او په بل یې وباسئ. او یاره ملا صاحب ډېر ښه تقریر وکړ. والله که په دې صفت کار کېږي هله به کامیابېږئ تاسو. زه ځانم یادوم، زه او تاسو به هله کامیابېږو چې دا زه څه ویم پرې مونږ عمل وکړو. عمل نو خدای په لږو خبرو کې د عمل وکړو، نو ډېره لویه خبره ده. او که د 15 ګنټې تقریرونه واورېدل او عمل دې پرې ونه کړو، نو تبعی ده. نو دا معجزې د هغې پیغمبرانو وي چې لاړل معجزې ختمې شوې. او د حضور پاک مبارک هم بعضې معجزې د هغه د ذات سره تعلق لرلی، لکه د ګوتو مبارکو نه به اوبه بهېدلې، ګوتو نه به نه بهېدلې. دا هسې مونږ خلک وایو، داسې نه وه. یو موقع نه په ډېرو موقعو کې اوبه خلاصې شوې وې، صحابو ته تږي تنده ولګېده. نو رسول الله مبارک به دا لاس مبارک په اوبو کې کېښود. نو صحابه وایي د دې ګوتو په دې میاس کې به اوبه داسې راخوټکوېدلې لکه د چینو په شان دی. اوس دا معجزه وه، دا د رسول الله مبارک سره وه چې هغې لاړل، دا معجزه ختمه شوه. د هغه د صحابو نه یا د بچو د لاسونو د میل نه اوبه نه دي راوتې. یا داسې نور هم ډېرې معجزې شته. یو سفر کې یو صحابي وایي اوبه نه وې، نو رسول الله مبارک یو څو صحابو ته وایي چې لاړ شئ او اوبه وګورئ. ځکه ګیر چاپېر اکثر دا غرونه مرونې په دې سفر کې د غر شاته به چې ته چینی وایي چې مونږ لاړو، نو په لاره کې یو ښځه مخې له راغله. نو هغه ښځه په اوښه باندې ناسته وه، او د اوښې نه یو خوا یو مشک اویزان ده او بل خوا ته مشک اویزان ده، مشکونو کې اوبه وې.
او ښځه یې منځ کې ناسته وه. نو دې صحابو دې ښځې ته وې ودرېږه ویې دروله. وی اوبه کم ځای دي؟ دا مشکونه دې کم ځای نه را ډک کړل؟ مونږ ته دې وښایه چې مونږ هم لاړ شو که نه. هغې ورته وې پرون دې وخت کې د ګودر نه را روانه شوې یم. یو شوا روز مې شو عربو کې اوبه ډېرې ګرانې. پرون دې وخت را روانه شوې او خلک سړي مې نشته بار دي نو د اوبو والا زوړم. نو بس هغې هغه اوښه د پړي نه ونیو. نبي علیه السلام له ښځه اوښه بوتله. وی صاحب دقه ښځې سره دې مشکونو کې اوبه دي او دا وایي چې یو شوا روز اوبه لري دي. نبي علیه السلام هغې ښځې ته وی راکوشه په قلاره په طریقه یې ورته وی کوز شوه او ورته یې وی خفه کېږه مه ستا اوبه نه کمو خو مونږ ته حاجت دی. هغې وی زما نه کموی نو چې څه خوښه یې. نو حضور پاک د هغه مشکونو خولې یې کوله وکړې او اوبې ترې راغېستې. څومره صحابه چې ټول سیراب شو او صحابو سره چې څومره څاروي هغې مسکلې او صحابو سره چې څومره مشکونو هم ډک شو. ښځې ته یې وی ښځې ګورې ستا اوبه مونږ نه دي کمې کړې مونږ له خدای اوبه راکړې الله راکړې. بلکې صحابه وایي هغه مشکونه چې کله یې اوبه ربي علیه السلام را ایستلې نو یې دومره ډک نه و لکه وروستو چې څومره ډک و. نو بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی دې ښځې نه مونږ ته خدای یو خیر راورسو نو دې له څه تحفه راغونډه کړې. نو هغې وله سامان جامې جوړې ستوان کجورې چې څو راغونډ کړل نو یو غوټه یې وله کلکه وتړله. نو ښځه یې په اوښ سوره کړه او هغه غوټه یې ورته مخکې کېښوده. ښځه خوشحاله شوه چې کلي ته لاړه نو خلکو ورته وی تا خو نن لیټ شوې پلانکې. وی یو لاره کې یو سړی را باندې پېښ شو. وی ما ورته کتل او زما اوبو سره لوبې ټوقې کېدلې. دومره اوبه د مشکونو نه ووتې چې د حد نه وتې او بیا زما مشکونه هغسې ډک دي. یاره وی یا خدا هغه د آخرې زمانې پیغمبر دی رښتونی او یا غټ جادوګر دی. وی د ځمکې او اسمان منځ کې د ده نه غټ جادوګر بل نشته او یا دا پیغمبر دی. نو صحابو چې به د دې په علاقه راتلل او جهاد به یې کو نو د دې نه ګیر چاپېره به یې جهاد کو د دې ښځې قوم ته به یې غږ نه کو. نو دې ښځې یو ځل دا قوم راغونډ کړه چې تاسو پوهېږئ دا صحابه راځي او ګیر چاپېره په نورو علاقو کې جهاد کوي او مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن مونږ پرېږدي. هغه زما د اوبو هغه شی پله کې پروت دی نو ایمان پرې نه راوړو. نو دا ښځې سره ټول قوم ودرېدل او ټول لاړل او په رسول الله مبارکي ایمان راوړل. نو بهر کې معجزات د حضور پاک دغه او هغه د هغې د ذات سره خو یو لویه معجزه د نبي علیه السلام مبارک هغه د هغې په ژوندم و اوسم ده او بیا به مې چې هغه قرآن شریف دی. قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې غټه معجزه ده. علمي معجزه ده علمي او د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مو او اوسم ده او بیا به مې انشاءالله